السلام علیکم، زه یم زمان خان. تاسو سره په نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. نن به زه تاسو ته د بزنس کارت په حوالې سره خبرې کوم. تاسو ته به نن هغه د بزنس حوالې سره چې کوم کارت جوړیږي په سټوډیو کې یا بل ځای کې نو هغه به تاسو ته زه نن په خپل موبایل کې ښیم چې هغه به تاسو په خپل موبایل کې په خپله ځان دپاره څنګه کریټ کوئ. نو که تاسو د بزنس په حوالې سره کارت جوړوئ یا د پراپرټۍ یا د بارګین یا د سکول یا د چې هر څه په حوالې سره کارت جوړوئ، لکه خلک تاسو ته ووایي چې ته ماله د خپل کاروبار کارت راکړه یا مطلب نمبر راکړه، ایډرس راکړه، نو تاسو ورته وایي چې هم زما کارت والې کارت کې هر څه لیکل شوي دي مکمل. نو هغه کارت به تاسو څنګه جوړوئ؟ تاسو به راشئ اول پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ چې بزنس کارت میکر. دا چې کله تاسو ولیکئ نو دلته کې دا چې کوم رومبنې دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا به تاسو اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ مخکې دلته کې لیکلي چې کریټ. تاسو چې کله دا کریټ باندې آپشن وکړئ په دې ځای کې ډېر شان ډیزاینینګ دی چې کوم څنګه ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه شانتې ډیزاین به تاسو کوئ. اوس مطلب زما دغه ډیزاین خوښ شو. چې دا ډیزاین زما خوښ شو دلته کې دا راغو. دلته کې اوس وګوره دلته کې نیم چې کوم تاسو اوس مطلب دلته کې اوس خپل نیم چینج کول غواړئ، دلته کې په نیم باندې به کلیک وکړئ. چې په نیم کلیک وکړئ دلته بره لیکلي چې ایډیټ. دلته یې لیکلي دي چې ایډیټ. ګوره زه تاسو ته اوس ښیم ایډیټ. دلته کې لیکلي ایډیټ. په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې اوس هغه خپل نوم تاسو چینج کولی شئ، مطلب خان اپلای. دې کې غلط شوم، سوري. پراپرټۍ والې سره دی که نه، دا تاسو خپل نیم ولیکلو. دلته کې و د څه کاروبار دی، مطلب پراپرټۍ ته یو شي دی یا بل شي دی، تاسو دلته کې پراپرټۍ ولیکئ. لاندې پکې د موبایل کانټیکټ دی، په دې نمبر باندې به کلیک والئ. چې څنګه تاسو په دې نمبر باندې کلیک والئ تاسو له خپله هلته کې ایډیټ آپشن درکړي. په دې نمبر باندې به کلیک والئ. دلته کې چې کوم ستاسو د ډاکخانې چې کوم کارډ یا مطلب ډاکومنټس راځي په هغې چې هغې کوم ایډرس دی کوم ایمیل دی هغه به په ورکړي. لاندې چې کوم ویبسایټ دی ویبسایټ به په ورکړي. نو په دې طریقې سره تاسو خپل کارت د بزنس د کاروبار والا تاسو ځان له کریټ کولی شئ. داسې به تاسو راشئ، دلته کې به تاسو د خپل چې کوم کارت دی اول به ځان تاسو دا کارت سلیکټ کړئ. چې کارت سلیکټ شو اوس دا وګوره په دې نیم باندې ما کلیک واغستو. دا زه ایډیټ کوم، د ایډیټ ته راغلم. دلته کې ما خپل نوم ولیکلو، دا مې اپلای کو او دې سره غټېږي وړوکی کېږي. دا ستاسو د پراپرټۍ کارت دی. دلته کې اوس دا پراپرټۍ کاروبار دی یا د بل څه کاروبار دی، دا به تاسو راوړئ غټې ورکولی شي. دلته کې اوس د خپل نمبر چینج کولی شي. نمبر باندې کلیک والئ، بله دلته کې ایډیټ لیکلي نمبر کې مطلب تاسو چینجینګ راوستی شي، خپل نمبر پې اپلای کولی شي. صحیح شو. دلته کې اوس چې دا کوم میسیج آپشن دی په دې کې تاسو خپل ایمیل ورکولی شي. دلته کې اوس مطلب تاسو خپل ایمیل ورکړئ، پلانې ډنګړې یو شی بل شي دا ورکړئ، کلیک والئ. لاندې چې کوم ویبسایټ دی کې تاسو ویبسایټ کې کلیک والئ، دا تاسو ایډیټ کړئ. دې کې تاسو خپل ویبسایټ کریټ کولی شئ، دا اپلای کې. د لاندې چې کوم دی د ایډرس دی کې تاسو خپل ایډرس ورکوئ چې مطلب زما د دکان یا د کاروبار ایډرس همدغه ځای دی. الریډي لیکل شوی پېښور صدر. صحیح شو. تاسو به اوس داسې وکړئ چې دلته به راشئ، دا چې کوم دا آپشن لیکل شوی دی دا تصویر شانتې جوړ شوی دی، په دې باندې به تاسو کلیک والئ. په دې چې څنګه تاسو کلیک والئ دلته کې تاسو چې کارت له تاسو خپل نمبر ورکړئ چې تاسو له بیا په اسانتۍ باندې ما کارت 1 دی، کارت 1 باندې ما کلیک واغستو، دا سیو شو. اوس وایي چې تاسو دا کارت مطلب ډاونلوډ کړئ. څنګه ډاونلوډ کړئ؟ تاسو یې فرینډ دپاره یو سي فرینډ هغه پرینټ دپاره نو پرینټ لای تاسو شو کړئ چې مطلب دا دې موږ له پرینټ کا. نو په دې پرینټ باندې به کلیک والئ. بیا به ته په دې خپل کارت باندې کلیک والئ. دلته لاندې لیکلي چې ډاونلوډ فرنٹ
د فرنٹ سایډ ته بلې بیک سایډ ته په دې باندې به تاسو کلیک والی تاسو به اوس بوزي ویو ډاونلوډ صحیح ده تاسو به اوس بوزي ډاونلوډ ته اوس دلته کلیک کړئ چې تاسو د خپل شی اوس په پرنټ باندې څنګه وباسئ دا تاسو دې ځکه چې کله دکاندار لا ورشي په پرنټ والا نو دا چې موبایل کنیکټ کی پرنټ والا سره تاسو دا کارت اتوماتیکلی دا پرنټ لوزي یا غلا تاسو کو ورلګلیم شي ټیکټ کیږي هم چاله سند کولای شي وګوره دلته کې تاسو سند کی په واتس اپ سند کوي په بل څه سند کوي چې سند کوي هغه تاسو مرزي ده دا وګوره دلته کې راولي په واتس اپ سند کوي چاله سند کوي څنګه سند کوي نو ټول اپشنان دلته کې راغلي تاسو خپل ملګری ته سند کوي نو ملګری ته تاسو سند کولی شي سیده کنه په دې باندې دا سي تاسو خپل کار کریټ کولی شي که ویډیو معلوماتي وي د چا خوښه شوي ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ چینل چا نوي سبسکرایب کړئ چینل چا سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ ویډیو تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې په لومړي سر کې در راسي